خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ یې ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي یې وکړه، نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي. البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نشي. د هغو لپاره د دایمي استوګنې جنتونه دي چې رحمان خدای له خپلو بندګانو سره د هغو نالیدلې وعده کړې ده او دغه وعده په باوري توګه ترسره کیدونکې ده. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هلته به هغوی کومه بابیزه خبره وانه اوري، سلام به واوري او د هغو روزي به ورته پرله پسې سهار او ماښام ورسیږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دغه د هغه جنت چې مونږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو نه هغه کسان وګرځوو چې تقوا یې غوره کړې ده. چې تقوا یې غوره کړې ده. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے محمد صلی الله علیه وسلم پرښتې وایي موږ ستا د رب له حکم نه پرته نه راکوزیږو. څه چې زموږ مخې ته دي او څه چې زموږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستا رب هیرونکی نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او ځمکې او ټولو هغو شیانو رب دی چې د اسمان او ځمکې ترمنځ دي، نو ته د هغه بندګي وکړه او د همغه په بندګۍ باندې کلک اوسه. آیا شته ستا په علم کې کومه هستي د هغه سیال؟